ملګري ملتونه وایي اسلامي امارت په تېرو 3 کلونو کې د ښځو پر وړاندې 80 فرمانونه صادر کړي. امیر خان متقي وایي د ټاپي پروژې عملي چارې د ژر پیل شي. او نیوزیلینډ د افغانستان پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. سلامونه د انس میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. که چیرې زموږ د چینل تعقیبونکي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي اسلامي امارت په تېرو 3 کلونو کې 80 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو نجونو خپلواکۍ حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګري ملتونه وایي د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو ښځو برخې په یوه بیان کې وویل په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د اسلامي امارت په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي اسلامي امارت په تېرو 3 کلونو کې له کار کولو، زده کړو، پارکونو، سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي په افغانستان کې 98 سلنه ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 88 سلنه ښځو رواني حالت بد بلل شوی دی. د اسلامي امارت د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په کابل کې د ټاپي پروژې د کمپنۍ له مشر محمد مراد امانوف سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د دې پروژې عملي چارې به ژر په افغانستان کې پیل شي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلي متقي ترکمنستاني لوري ته په ډاګه کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نللیکې غځول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او د افغانستان بېلابېلو ادارو اړوند چارې یې بشپړې کړي دي. د بیان له مخې د ټاپي کمپنۍ مشر ښاغلي امانوف ډاډ ورکړی چې ترکمنستان به د دې پروژې چارې په خپله خاوره کې بشپړې کړي. د افغانستان په خاوره کې د نللیکې غځولو لپاره هم تیاری بشپړوي او عملي چارې به یې ژر پیل شي. د ټاپي نلیکه چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږده ده په جوړېدو سره به له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز ولېږدول شي. د دې پروژې د رغونو چارې په 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوي، خو په افغانستان کې کارونه د 2018 کال په فبرورۍ کې درېدلي چې بیا تر اوسه نه دی پیل شوي. د ټاپي پروژې 240 کیلومتره نلیکه به د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. او د لوبو له ډګره ټاکل شوې ده چې د نیوزیلینډ لوبډله راتلونکي میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړۍ کې مخامخ شي. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د ویب پاڼې د راپور له مخې د نیوزیلینډ د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا پر وړاندې لوبولي وو، خو تجربه کار لوبغاړي ټیم ساوتي ته یو وار بیا کپتاني ورسپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلینډ ټیسټ لوبه به د سپټمبر په 9 د افغانستان په کوربتوب د هند په نویډا لوبغاړي کې پیل شي. وروسته به د نیوزیلینډ ټیم د سپټمبر په 13 سریلانکا ته لاړ شي. د افغانستان لوبډلې په وروستي 20 نړیوال جام کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړې وه. له توجه مو نړۍ مننه. د نورو خبرونو لپاره موږ وڅارئ. تر بیا ښې چارې.